د سجټین پښتو د ټولنې د هندارې د پروګرام درنو لیدونکو موږ نن د کابل ښار د شهرنو په سیمه کې د انتیک فروشۍ کوڅې ته راغلي یو. دغه کوڅه چې له 100 کلونو څخه زیاته تاریخي مخینه لري. پکې د پخوانیو پاچاهانو د دورو انتیک شیان دلته پلورل کیږي. د دې کوڅې په هکله به نور معلومات د دغه هټیو له خوندانو سره وکړو. دا چې دغه کوڅه څومره تاریخي قدامت لري، کوم شیان پکې پلورل کیږي، له کومو دورو څخه دغه شیان پاته دي او دوی له کوم ځای څخه ترلاسه کوي یا یې پخوا له کوم ځای څخه ترلاسه کړي دي. په همدې اړوند به له دوی سره خبرې اترې ولرو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. محمد اکبر کاکا د همدې کوڅې وکیل دی او کلونه کیږي چې دلته هټۍ لري. نوموړی د دې کوڅې د تاریخ په هکله داسې وایي. د انتیک فروشۍ په دې کوڅه کې د ټولو پادشاهانو تاریخي اثار شته او زما خپله په دې دوکان کې د ظاهر خان د دورې توکي دي. دا یو تاریخي او پخوانی کوڅه ده او ډیر اوږد تاریخ لري. د دغه کوڅې هټیوال وایي چې پخوا ورته پاملرنه زیاته وه او په ډیری نندارتونونو کې به د ګډون بلنه ورکول کېده. خو اوس نه یوازې چې بلنه نه ورکول کیږي بلکې هیڅ راز پاملرنه نه ورته کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې سوله وي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. موږ ته تر اوسه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د دې تاریخي اثارو لپاره نندارتونونه جوړ شي او د بهرنیو هیوادونو وګړي دلته راوبلل شي او زموږ د هیواد هغه تاریخي ګاڼۍ، آثار او نور شیان دوی ته وښودل شي. دغه راز د ټول هیواد صنعتکارانو ته د بازار پیدا کړل شي او هغوی ته د پاملرنه وشي. د نور افغانستان په څیر دا کوڅه هم د تیرو 40 کلونو په سیاسي تحولاتو کې له بریدونو په امن کې نه وه او څو ځله بیرته دغه دوکانونه له سره رغول شوي دي. خاطرات درد است، رنج است. زموږ تر دې مهاله ټولې خاطرې، دردونه، غمونه او تکلیفونه ول. تاسې وګورئ له تیرو 4 لسیزو راهیسې دلته جنګ او بدبختۍ وې. دغه بازار ته به هوانونه راتلل او په دغه بازار کې به لګېدل او دلته راغلي ټول سیلانیان ورک شول او هر چا کوشش کاوه چې ووځي. اوس شکر آرامي ده، خدای دې کاروبار هم جوړ کړي. د انتیک فروشۍ په کوڅه کې دا بیا د لاجوردو دوکانونه دي او د زینت او ښکلا په موخه له دې لاجوردو څخه بیلابیل توکي دلته جوړیږي او بیا بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. موږ خپله دلته خپله جوړو، خپله تولید کوو او د بدخشان نه راځي. دلته موږ خپله شاګردان لرل. اوس کارونه ضعیفه سوي دي، شاګردان هم هغه کړي دي، ختم سوي دي. خپله لږ کار کوو، دا خپله جوړو دلته. لکه مطلب مرۍ سوی، تسپې سوی، لاکیتونه سو، دا پالیشانې سوی، رنګارنګ چې شی ډیزاین چې په دې لاجبرو کې ته وغواړې هغه موږ جوړولی سو. لاسي صنایع، لرغوني توکي، قیمتي کاڼي، پخواني جګړهیز وسایل او لرغوني لوښي هغه توکي دي چې په دغه بازار کې پلورل کیږي او ډیری بهرنیان دغه کوڅې ته د همدې وسایلو د پیرلو لپاره راځي. احسان الله کریمي، سجټین پښتو، د کابل ښار د انتیک فروشۍ کوڅه.